زما د پیغمبر ختم نبوت په خطر کې دی، زما د پیغمبر ناموس رسالت په خطر کې دی. زه د خپل ذات دفاع نه کوم. ما ته که چا کنځل کړي ما د هغې جواب نه دی کړی، ما ته که چا سپک کتلي ما د هغې جواب نه دی کړی، که ما ته په فیسبوک باندې زما مور ته او زما خور ته او زما ښځې ته چا کنځل کړي ما د هغې جواب نه دی کړی. خو ما مخکې هم دا ویلي زه د ابوبکر په شان کې ګستاخي نشم برداشت کولی، د عمر په شان کې ګستاخي نشم برداشت کولی، د علي او د عثمان او حیدر په شان کې، د امي عایشه صدیقه په شان کې ګستاخي نشم برداشت کولی. زما هغه اکابر علماء دیوبند چې په دیوبند په هندوستان کې علامه عبدالشکور لکھنوي راپاڅېده، ها په لکھنؤ کې د صحابه په شان کې ګستاخي شوه. عبدالشکور لکھنوي مدرسه بند کړه، مرکز یې بند کړ، مسجد یې بند کړ، د په 144 ولګېده. وایي د صحابو خبرې به څوک نه کوي، د صحابو مدح به څوک نه کوي. عبدالشکور دی لکھنوي راغی د لکھنؤ په چوک کې ودرېد او چغې وویله چې عبدالشکور لکھنوي وه هغه وخته پورې چین راحت اطمینان سره نه کښېني.